علیہ السلام ته یو صحابي راغی چې یا رسول الله مو یوه ګاونډه ده ټوله شپه نفلونه کوي ټوله شپه و ټول عمر یې ریژې ونیولی ټوله شپه نفلونه کوي و ټول عمر یې ریژې ونیولی د عیدې نه علاوه و یا رسول الله مسلمونو ته تکلیف ونه راسي پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې دا جهنمي ښځه ده ټول عمر یې ریژې ونیولې ټوله شپه یې عبادت کوي وی چې هیا من اهل النار دا جهنمي ښځه ده یو بل صحابي ورته راغی چې یا رسول الله موږ یوه ګاونډه ده صرف فرض لمونځ کوي نفل یو رکعت یا نه کوي صرف فرض لمونځ کوي نفلي نه بلکل نه کوي و فرض ریژې نسی فرض نفلی وارې ځاندو نیولې و یا رسول الله چاته یې په خپل عمر شي تکلیف نه ده ورکړی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې هیا من اهل الجنه دا جنتي ښځه ده نفل یې یو رکعت نه ده کړی نفلي وارې ځاندو نیولې خو چاته یې خپل عمر شي تکلیف یې نه ده ورکړی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هیا من اهل الجنه دا جنتي ښځه ده یمه عزتمند پیغمبر اسلام نه چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د فرض نه بعد الله ته څه شی زیاتر ګرون دی فرض خو لمونځ و ریژه دی په مالدار یې حج و زکات یې ده دې نه بعد الله ته څه شی ورګرون دی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې دخال سرور قلب مؤمن چې چیرې مسلمون زړه د نه بعد نشي فرض نه بعد نفلي لمانځونه نه دی صدقې نه دی خیریتي نه دی چې مسلمون ته دغ د نه ونه رسي یو صحابي ورته راغی چې یا رسول الله چې زه د مسلمونې طرف نه کافر څنګه سره جنګېږم کنت مستقبلا غیر مدبرا چې زه مخته سه وروسته نرسه او که ملګري مې واپس شي بیا مخته رسه و زه مړ شو بیا الله مو مغفرت وکړي وی چې الله وی تو مغفرت وکړي اکاس روان شو نبی علیه السلام ورته چې وداره وی چې الا الدین مسلمون حق خدای نه ته بخښي که ته کافر په صوب سے مړ شي یا مسلمون ته دې زیاړه کړي تکلیف ته ورده غیبت ته کړه خدای نه ته بخښي یغفر للشهید کل شیء الا الدین او کما قال چې کافر په میدان شي مسلمانې طرف نه جګړې شي واضح ته ټوکړې ټوکړې شي پیغمبر اسلام یې چې ټولې غلطۍ دې معاف شلې خو مسلمان ته دې چې کوم تکلیف ورده نه معاف کېږي الا الدین غیبت ته کړه حق یې پوته ده زوروله دې ده دا نه معاف کېږي نفس المؤمن مغلقة حتی یقضي عنه دینه او کما قال چې کله زه مړ شول یا ته مړ شلې او جنتي مړ شلې ایس پیغمبر اسلامی چې جنت دروازې دمره نه خلاصېږي چې څو سیک زورولی دی او زور حق ته نه یاده کړی چا ته دې تکلیف ورده چا په تو قرضه پوتې دو چا دې غیبت کړی ده بیا تو ته جنت دروازه نه خلاصېږي امه عزتمند ورنې عرض دا ده چې من نفلي عبادت ته خو ښه زیر ورده د انسان قدر چې پیژني سیما به هغه رڼه سترګې به چېرته موندوي میش خو چیرې سنه څه دې طرف ته څه توجه وکړي چې یاره ځکه پیغمبر اسلام صحیح حدیث ته چې غیبت ته دېش زنې نه غټ ګناه ده غیبت ته دېش زنې نه غټ ګناه ده میږ یې ګناه نه ګڼي امام غزالي صاحب لیکلی دی چې 700 کبیره ګنې نه دی پاشه غیبت یې ده او چې کله سړی ګناه نه وګڼي غیبت یې کوي چې دا خو عادت کوم غیبت یا کوي چې دا خودی پسې امام غزالی صاحب لیکلی چې دا په دغه ټکي کافر شو چې دا وایي چې دا خو عادت کوو او دا خودی پسې دا په دغه ټکي کافر شو ځکه چې کبیره ګناه نه وګڼه یمه عزتمند ورنې لږ کې میشتو چې د انسان قدردان خلک څه دی دا په خدای قسم چې رب یې ډېر مختب یې او نه قدرې خلک څه دی دا په خدای قسم چې خدای ډېر لوند درولې فرعون صرف دمره قدر وکړو چې د الله نوم یې په وره باندې ولیکه الله پاک ته لږ کې قدرداني دمره خوند ورکړه چې یغ نوم نه حیا وې راغله او تل چې استې په کیر سه نه مړه او بې د کیر نه بار مړه